غوث محمد د هلمند له یوې لرې ولسوالۍ بغران څخه راغلی او دلته یې د خپلې 15 کلنې مور د سترګو وړیا عملیات ترسره کړی. هغه چې روغې سترګې د غوث محمد د مور له کلونو راهیسې ارمان و. د باغران د ولسوالۍ راغلی یم. دغه د مشکل مې دغه و چې دغه عملیات وس مې نه درلود. یو عادي مې ړنده ده. ما دغه عملیات کور یې ودان دغه خلک موت راته کوي. نن د سترګو د وړیا درملنې 2مه ورځ ده، خو سلګونه تنه د دې لپاره راغلي چې خپل نومونه ثبت کړي. له کابل څخه هلمند ته د راغلي دغې روغتیایي ډلې متخصص ډاکټر محمد یوسف حبیب وایي دغه روغتیایي ډله به تر 10 ورځو په یاد ولایت کې وي چې تر 300 پورې به د سترګو د پردو جراحي عملیاتونه او زرګونه نورو کسانو ته د سترګو په برخه کې بیا د عادي تداوی خدمات وړاندې کوي. موږ د ټیم وظیفه ده چې مبارزه علیه نابینایي ده چې د نابینایي یو پروګرام دا 4-5 پروګرامونه د سترګو د پردې عملیاتونه چې په دوه باندې پیسې ډېر راځي او خلک بې بازاته دي. موږ ټول ولایاتو ته ځو او په هر ولایت کې مطابق د ټارګټ کوم ټارګټ چې موږ ته راکړل کېږي هغونه عملیاتونه کوو. چې اوس موږ دلته چې راغلو موږ د 300 عملیات پردې د سترګو دلته چې د سترګو کوم ډاکټران راغلي دي د دې موږ ډېر منندوی یو او د دې سره بیروبار هم زیات شوی دی د مریضانو. تقریبا د سهار څخه تر اوسه پورې موږ د 100 مریضانو معایناتونه کړي. بلخوا بیا د هلمند اوسیدونکي د یادې پروسې څخه خوښ دي او د زیاتوالي غوښتنه یې کوي، ځکه د دوی په خبره دغه ولایت کې د سترګو ناروغان زیات دي خو د شخصي تداوی توان نه لري. زموږ دا غوښتنه ده چې دا پروسه دې ډېره سي، لا دې هم پسې ډېره سي، ځکه چې په لومړۍ ورځ باندې د مریضانو شمېر تر 2800 تنو پورې رسیږي. نو که چېرې دوی یوازې د 1000 کسانو یا 1500 کسانو تداوي وکړي نو دلته دا بسنه نه کوي. د خلکو غوښتنه دغه ده چې دغه پروسه کې اوږده سي. خلک د شخصي تداوی وس نه لري، مسکینان دي. باید دا ډېر خلکو لپاره یو ترتیب برابر سي. دا په هلمند کې د سترګو د تداوی وړیا مرکز جوړ شوی. نن 2مه ورځ ده خو دلته سلګونه خلک په دې موخه راغلي چې نومونه ثبت کړي او د سترګو وړیا درملنه ترسره کړي. هلمند یو ګڼ نفوسه ولایت دی او ډېری خلک پکې د سترګو په ناروغیو اخته دي.